یو کلی کې یو غریبه ښځه اوسېده. خلک به هغې ته ګنجي ویل. هغې سره یو کوچنی زوی و. د زوی نوم اسماعیل و. ګنجي ډېره غریبه وه. د زوی پلار نه و. اسماعیل د خپلې مور یوازینی سهارا و. یوه ورځ یوې ښځې ګنجي ته وویل: ستا د زوی سونت لا نه دی شوی؟ دا خبره د ګنجي زړه ته بده ولګېده. هغې خپل زوی ته وکتل او وویل: زویه، که څه هم زه غریبه یم، خو ستا سونت به خامخا کوم. خو ګنجي سره پیسې نه وې. نه یې غوښه درلوده، نه وریجې، نه جامې. هغه شپه ګنجي الله ته دعا وکړه: یا الله، زه غریبه یم، خو نیت مې پاک دی. زما مرسته وکړه. بله ورځ ګنجي د کلي ملا صاحب ته ولاړه. هغې خپله خبره ورته وکړه. ملا صاحب د کلي خلکو ته وویل: خلکو مرسته وکړه. چا پیسې ورکړې، چا وریجې، چا غوښه، چا جامې. د سنت ورځ راغله. اسماعیل نوې جامې اغوستې وې. ګنجي که څه هم ساده جامې درلودې، خو ډېره خوشحاله وه. کله چې سنت خلاص شو، اسماعیل خپلې مور ته وویل: امې، مه ژاړه، زه ښه یم. ګنجي وژړل، خو دا د خوشحالۍ اوښکې وې. خلکو وویل: غریبي شرم نه دی، پاک نیت لوی نعمت دی. سبق: چې نیت پاک وي، الله مرسته کوي. غریبي کمزوري نه ده. غریبي دا نه ده چې انسان سره پیسې کم وي. غریبي دا ده چې انسان زړه وبایلي او هیله پرېږدي. ډېر غریب خلک د زړه نه پاک وي. دوی لږ لري خو خوشحاله وي. الله هر انسان په یو شان نه ازمایي. چاته شتمني ورکوي، چاته صبر. که انسان صبر وکړي او ښه کار وکړي، الله یې یو ورځ حال بدلوي.